سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. موږ تاسو شو روز کې 15 وخت لمونځ کو. په هر رکعت کې دا الحمدلله شریف وایي. په دې الحمدلله شریف کې موږ دعوه لرو ایاک نعبد، اے خدای پاک خاص دې ته عبادت کو، و ایاک نستعین، اے الله خاص دې تا نه معاونت غواړو. ایاک نعبد تا ته عبادت کو. عبادت انتهایی عاجزی دی ویل کیږي. غایت تذلل انتهایی عاجزی. لکه اوس موږ دا ټنډه په خاوره ګدو، دا چې سړی ټنډه په خاوره باندې ګدي دا هغه د ډېر عجز حال وي. نو خدای پاک موږ انتهایی عجز تا ته کوو، بل چاته نه. اول په دغه خبره کې وایي سړی چې باید فکر وکړي چې موږ د خپل نفس اتباع ډېره کوو که د الله اتباع ډېره کوو. دعوه خو مو په حصر ده چې خدای پاک خاص تا ته عاجزي کو، د تا منو د بل چا نه منو. اوس دا روزمره زندگی کې خپل فکر وکړو چې موږ د الله تعالی په حکم ډېر چلیږو او که موږ زړه څه راته وایي هغه کارونه ډېر کوو. ډېر خلک وایي په دې دعوه کې دروغجن دي، وی الله موږ خاص د تا غلامان یو، د تا عبادت کوو او کارونه په خپله خوښه په خپله طبع باندې کوي. د اصلو خلکو په شکل باندې غلام د مولا په حکم چلیږي، د چښتن په حکم چلیږي، په خپل سره په خپله تقاضا باندې کارونه نه کوي. موږ دعوه د عبادت د الله لرو چې ای الله د تا غلامان یو، د تا عبادت تا ته عاجزي کوو او کارونه اکثره په خپل شوق باندې کوو. دوم موږ دا دعوه کوو ایاک نستعین، خاص خدای پاک د تا نه معاونت غواړو. د دې معنا دا ده چې که موږ دیني امور دیم د تا د کومک نه بغیر موږ دینداري نشو کولی، که دنیایي امور دیم د موږ د تا د کومک نه بغیر د موږ د دنیا کارم نه جوړیږي. د اهلو عیالو د ځان د موږ ټولو مشکل کشا ته یې، حاجت روا ته یې، نو د تا نه معاونت غواړو. اوس دعوه مو دا ده چې خدای پاک خاص د تا نه معاونت غواړو، لیکن کارونه وایي داسې کوو لکه چې په الله مو اعتماد نه وي، په دکان باندې، په کاروبار باندې، په اشخاصو مو اعتماد وي. یو طرف ته متوجه وي، هغه د الله تعالی په توجه کې هغه طرف ته تعلق کې د موږ کمزوري ده. بیا الله ته سوال کوو اهدنا الصراط المستقیم، خدای پاک موږ ته هغه ډېره برابره لار، کومه برابره چې تا ته په رسیږو، جنت ته په رسیږو، د تا دیدار راته په حاصلیږي. خدای پاک موږ ته هغه لار وښیه. دا د چا لار ده چې سړی الله ته په رسیږي؟ په انسانانو کې چې موږ ووینو کوم انسان ده چې موږ د هغه په لار روان شو الله ته رسیږو؟ الله تعالی خپله راته وایي صراط الذین انعمت علیهم، خدای پاک موږ د یغو خلکو په لار روان کې چې تا خصوصي نعمتونه خپل بیغو باندې کړي دي. خصوصي نعمت دا معنی چې خپل رحم، فضل، کرم، خپل انوارات، خپل تجلیات د یغو باندې جاری دي، د یغو خلکو په لار روان کې. هغه څوک دي؟ څلور ډلې دي: انبیا، صدیقین، شهدا، اولیاء. نو موږ روزانه خدای ته سوال کوو چې خدای پاک د دغو څلورو خلکو په لار روان کړي. الله موږ ته حکم کوي واتبع سبیل من اناب الیه، ته د یو چا په لار ځه چې هغه د ما په طرف را روان ده. نو انبیا الله ته ځي، خلک د ځان سره الله ته بیایي. صدیق هغه چا ته ویل کېږي چې د خپل پیغمبر کامل تابع وي، نو هغه هم د پیغمبر په نمایندګي باندې خلک د خدای پاک په طرف باندې بولي. شهید هغه چا ته ویل کېږي چې د خدای د دین د حاکمیت په خاطر چې د الله دین په مځکه غالب شي خپل وینې قربانوي،
نو دی الله ته روان ده، د الله دین غواړي، نو ته د یو په لار ځه. او ولی څلورم ډله اولیاء هغه په خپل ذکر او فکر او طاعات او عبادات او سوچ او فکر کې ټول کوشش تا کوي چې د الله تعالی ته وصل شي، د الله رضا پیدا کی، د خدای په قرب د الله دوستی پیدا کی. نو الله وی ته دغه خلکو په روان شه، د دغه خلکو په لار چې ته هم د الله دوستی مقام ته ورسېږي، د الله تعالی د قرب مقام ته ورسېږي. تفسیر کبیر، تفسیر عزیزی، تفسیر یعقوب چرخی دا ټول وی چې دغه آیات نه معلومیږي چې طریقت لازم ده. دا هر ورځ موږ په سورت فاتحه کې وی ولې د الله نه د څلورو خلکو د ډلو لیار غواړو، په څلورو ډلو کې یو لیار د اولیاءو ده. نو غوښتل څه معنا ده؟ غوښتل دا معنا ده چې دغه په مرید کېږي چې هغه الله ته روان ده، چې تا د الله تعالی په طرف روان کړي. وایي روزانه 12 رکعاته کې موږ فرض او سنت او واجب کې الله ته سوال کوو، د دغه څلورو خلکو لیار غواړو، خو ورسره خدای دغه خلکو د لیارې نه مې وساتې چې تا خپل غضبونه په یغو باندې کړي دي، لکه یهود او ګمراهان دي لکه نصارا. دلته اوس موږ ته په سړیو کې دوه خیاله خبرې شوې چې سړي انسانان دوه قسمه دي. یو قسم هغه انسانان دي چې د الله تعالی دوستان دي، یو قسم هغه انسانان دي چې د الله تعالی دښمنان دي. ته به د الله د دوست په لار ځې، د الله د دښمن نه به پرهیز کوې، ځان به تر ساتې. لکه ډاکټر ته، حکیم ته، طبیب ته څوک ورشي د مرض دپاره د علاج دوایي ورکړي، ورسره پرهیز ورکړي. دا دوایي په دغه ترتیب خورا، خو د دغه شي نه ځان وساته. اوس مریض هلته جوړیږي چې دا دواړه شیان عملي کړي، هم دوایي خوري او هم د هغه د صحت لپاره چې کوم مضر دي د هغه خوراکونه پرهیز وکړي. نو انسان هلته کامیابېږي چې سړی د دغه خلکو په لار روان شي، ورسره د هغه نورو ګمراهانو او د هغه خلکو نه چې د خدای غضبونه په هغو باندې دي چې د هغو نه ځان وساتي. ځکه د نیک سړي ملګرتیا، د نیکو خلکو سره ناسته ولاړه صحبت، د یو داسې مثال ده لکه د عطر فروش دکان، عطار خوشبويي دکان ته چې ورشي، یا به یې تا شوق وشي څه به تر واخلې، یا به دی څه خوشبويي در باندې ووایي، که نور نه وي په هغه وخت کې خو په مجلس کې به ټول چې ته ناست دی تا پاسې ته به خوشبويي درځي. او د بیکاره خلکو داسې مثال ده لکه د پخ دکان، هلته د اور بڅرې به در بادېږي، کالي به دې سوځي، تورکې به در بادېږي، کالي به دې تور کېږي، که نور نه وي د هغه شي بدبویي خو به دې سپنګمو ته درځي. نو موږ ته الله او رسول چې تر مور پلار ډېر مهربانه دي، الله تعالی هم ډېر مهربانه، رسول الله هم ډېر مهربانه. موږ ته قرآن او حدیث کې دا وایي چې د دغو څلورو خلکو ملګرتیا کوئ، د دغو صحبت کوئ، د دغو په مجلسو کې شریکېږئ، او د دغه نه سوا کافر، فاسق، کافر، فاسق اگر که مسلمان ده، خدای خپله داسې عمل کوي چې د هغه په ملګرتیا کې تا هم فسق ته کش کوي. او فاسق اهل د عذاب د خدای پاک ده، او هغه څوک چې د خدای دوست وي لایق د رحمت د خدای پاک ده. نو سړی به کوشش دا کوي چې ځان لایق د رحمت د الله کړي، نه داسې چې ځان خدای نه خسته لایق د عذاب د خدای د متعال کړي. دا د قرآن عظیم شان فیصله ده. هغه دویمه حدیث د مشکات د صحبت درته د خوشبویي او د آهنګر تېر کړو، ډېر بیان ذاتي حاجت نشته. که سړی فکر وکړي د خپل زندگی کې دغه یو قرآن عظیم شان د سورت فاتحې په مصداق باندې ځان برابر کړي، 3 ورځې چې د نیکو خلکو په مجلس کې سړی شریک شي، اخلاق رزیله ختمېږي، د سړي د نیکۍ په طرف شوق پیدا کېږي. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلکو ته يعلمهم الكتاب ويزكيهم، قرآن هم ورکو او د دوی د اخلاق رزیله و بیکاره صفاتو صفایي هم کوله. قرآن ورکو، احکام یې ورزده کول، خو په صحبت کې د ده د سینې نه د هغه سینې ته درسي نه دي. د ده په سینه کې عاجزي وه چې څوک ورسره کېناسته
لوی متکبر د وخت کو په چې د په صحبتو کې به کېناستو په صحبت کې د سینې مبارکې نه اثر د هغه سینې ته ورته عاجزیت کې راتله لوی حسدګر انسان به اوس خزرج 120 کاله به دي په خپل منځ کې کړی وه 120 کاله به دي خو چې په اسلام مشرف شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحبتو کې شریک شوه موږ تاسو چې په خپل منځ کې بدي وشي بیا که هر څومره غټه ننوات او شیان ورولو جوړه مو وکړو خو هغه حسد د زړه نه وځي تر مرګه هغه خپل زوی ورور نه ویریږي چې چا را قتل کړی حسد نه وځي خو د حضرت پیغمبر علیه السلام په زړه کې د مسلمان سره محبت و د اصحابو په زړه کې داسې محبت جوړ شو لکه الله چې ویلي دي چې مؤمنین ورونه دي واقعي لکه ورونه داسې ځان یو په بل قربانه و مال یو په بل قربانه و دا وجه دا وه چې د صحبت برکت و د نبي علیه السلام په زړه کې د مسلمان سره محبت و دې په زړه کې د مسلمان سره محبت پیدا شو د نبي علیه السلام په زړه کې حسد نه و نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ویلې وایي ما ته دغه خبرې ما را رسوئ چې څوک د ما په شان کې غږېږي زه مې انسان یم په ښه خبر خوشحاله کېږم په بېکاره خبر خفه کېږم خو ما ته د خلکو بېکاره خبر چې په ما پسې څوک غږېږي ما یې را رسوئ ولې زه دا غواړم چې سهار د کور نه راوځم په داسې حال کې راوځم چې ما په زړه کې د یوه انسان سم حسد دی اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې سینه مبارکه وه هغه صحابه چې د په مجلس کې کېناستل یو په سینو کې هم خدای دغه حال راوسته هغه پخوانۍ بدۍ ټولې ختمې شوې د حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام په سینه کې جود و سخاوت و ابو سفیان ایمان راوړ رضی الله تعالی عنه ښځې چې ایمان راوړ د پاتې د مکې په حال کې ښځې بیا نبي علیه السلام ته وویلې چې ابو سفیان ډېر بخیل ده دا د ښځې او د اولاد نه په قم سمه موږ ته نه راکوي که دی نه وي د ده د مال نه موږ د خپل نفقې په انداز شی پټ راخلو موږ ته روا ده نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویلې چې او بالمعروف طریقه دغه ابو سفیان هغه بخیل انسان و مخکې تر اسلام نه په دا یوه صحبت ان حضرت صلی الله علیه وسلم دستي ورته ویلې ما درته اجازه ده چې څومره شی در اخلې بخل په سخاوت بدل شو حسد په محبت بدل شو تکبر په تواضع بدل شو دا د حضرت پیغمبر علیه السلام د سینې مبارکې نه دا اخلاق سینې د خپلو شاګردانو ته نقل شو نو که سړی د داسې خلکو په صحبتو کې کیني چې د هغه په طبیعت کې عاجزي وي نو د تا په طبیعت کې به عاجزي راځي که د هغه په طبیعت کې تکبر و نو ته چې اوسه کېناستې انسان څه کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې ډېر تکبر د هغه خلکو په سینو کې ده چې د اوښ او د غوایي او د اس سره یې تعلق دی حدیث مبارک ته ده ټول علما ناست دي د اوښ سره یې تعلق وي یا یې د غوایي سره تعلق وي یا یې د اس سره تعلق وي د هغه انسان په زړه کې تکبر ډېر وي او د میږو شپون چې وي د هغه په سینه کې زړه کې بیا تواضع وي وایي اوښ کې تکبر ده چې څوک د اوښ سره ګرځي په هغه کې هم تکبر پیدا کېږي په میږه او پسه کې عاجزي ده چې څوک د هغه سره ګرځي په هغه کې هم عاجزي پیدا کېږي دا چې د انسان د نوع نم نه ده د حیوان اخلاق سړي ته نقل کېږي نو د انسان اخلاق به څنګه انسان ته نه نقل کېږي سم خلاص شو د اوښ اخلاق ورځي او د انسان اخلاق په بیا نه ورځي د میږې او د هغه پسه اخلاق ورځي د انسان اخلاق په بیا نه ورځي دا چې ډېر تاکید قرآن او حدیث کې دغه کېږي چې تاسې ملګرتیا د نیکو خلکو کوئ صحبت د نیکو خلکو کوئ محبت د نیکو خلکو سره کوئ حتی یو دغسې سخاوت ته سپي ته هم چې ډوډۍ ور واچوي خدای پاک سړي ته ثواب ورکوي سپي ته چې امسایه د هندو وي سیک وي عیسایي وي مسافر او غریب راغی محارب نه ده هغه ته چې شی ورکوي خدای پاک ثواب درکوي لكن نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا یاکل طعامک الا تقی اتا د میلمستیا ماړی باید ونه خوري مګر نیک خلک میلمستیا به نیک خلکو ته کوي دا ولې دا خبره ته چې پام ولې پس کوم سړي ته خدای ثواب ورکوي خو د میلمستیا خبره چې میلمستیا به نیکو خلکو ته کوي ولې وایي دا میلمستیا د محبت شی ده
په میلمستیا سره محبت پیدا کیږي. موږ ته وایي امر د دې چې د نیکو خلکو سره به محبت کړي، امر د دې درته. اوس نو که ته میلمستیا کې فاسقان راولې، تا به بیا د فاسق سره محبت پیدا کیږي. د فاسق د محبت نه خو خدای پاک موږ منې کړي. نو چې میلمستیا کې د نیکو خلکو ته به میلمستیا کې د دې وجه نه چې څوک بیټک جوړوي د فخر او د ریا دپاره نه، لکه دا نن سبا چې موږ کوم بیټکونه دي په دغه نیت بیټک جوړ کړي چې زه به نیک خلک د خپل بیټک کې خپله مهمانخانه کې کېنوم، د هغو به خدمت کوم. د دغه بیټک د خرچې حساب په قیامت کې خدای پاک نه ورسوي. د دغه نیکو میلمنو سره چې دی په سترخوان ناست وي، دغه عمر د ده په عمر کې نه ور حسابېږي. یو سړي ته 80 کاله عمر الله تعالی مقرر کړی، په دغه 80 کاله کې د مثلا 100 وارې نیک خلک راوسته میلمستیا ته، دغه 100 وارې کې د دغه میلمنو سره چې یوه ګنټه وخت تېر کړ، دا 100 ګنټې مثلا د ده په عمر کې ور زیاتېږي. الله دومره رحیم و کریم ذات ده، د نیکو خلکو په ملګرتیا دومره خوشحاله کېږي، هغه عمر در معاف کوي، تا په عمر کې نه در حسابوي. دا خرچه چې ته پکې لکه په جهاد کې چې کې دومره ثواب په درکوي. د دغه نیکو خلکو د میلمستیا په حال کې چې دغه سړی په دغه ورځ مړ شو، مرګ د شهادت ده. ماخوستن چې میلمانو تر سهاره په دا کور د خدای رحمت ورېږي، چې سهار میلمانو تر بېګا پورې د خدای رحمت ورېږي. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه میلمانه دي، دی خپله ولاړ د امیر المؤمنین ده، خدمت کوي. میلمنو کې چا ورته وویلې یا امیر المؤمنین، موږ ته حیا راځي چې ته ولاړې خپله خدمت کوې، موږ ته حیا راځي چې ته خپله خدمت کوې، ته کښېنه. ده ورته ویلې ما د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي په کوم کور کې چې میلمانه د میلمنو د احترام دپاره ملایکې ولاړې وي، نو ما ته دغه ملایکو نه حیا راځي چې زه کښېنم. اوس هر شي نه موږ شریعت خبر کړي، نو دا خبره ذاتي نوره نه اوږدوم، ځکه چې ما نه خبرې اوږدېږي، بیا هلته ماښام کار خرابېږي. موږ هر څه باید د الله د رضا دپاره. د دې نیکو خلکو سره محبت دا په واقع کې د الله سره محبت ده. په طالب پورې څوک څه ویني، په مجاهد پورې څوک څه ویني، په یو ملنګ صوفي پورې څوک څه ویني. خدا چې د دې طالبي قدر کوي، د ده د جهاد قدر کوي، د ده د علم قدر کوي، د ده د ذکر قدر کوي، د ده د الله د دوستي او د ولایت قدر کوي. د دغه ټولو راجع الله ته وشوه، خو د الله د دین طالب ده، د الله د دین خادم ده. په واقع کې دغه محبت د الله سره ده. نو چې څوک د الله سره محبت کوي، الله تعالی نه خوشحاله کېږي. چې څوک څومره محبت کوي، د الله محبت بیا زیات ده. ځکه حدیث مبارک کې راځي چې الله تعالی وایي ما ته چې څوک 41 رانږدې کېږي، زه یو ګز ورنږدې کېږم. ما ته چې یو ګز رانږدې کېږي، زه یوه غېږ ورنږدې کېږم. ما ته چې په سوکه سوکه راځي، زه په منډه ورځم. الله خو جسم نه لري، مکان نشته ورته. دغه دا معنی ایما رحمت ده تر طاعت ډېر ده، ایما محبت ده تر محبت ډېر ده. د زوی پلار اصلا شاید خپله زړه ته راځي، ما ور خیاله نه ده. د زوی د پلار په محبت کې د زوی محبت د پلار سره ډېر ده که د پلار محبت د زوی سره؟ په پلار محبت ډېر ده. خو که زوی لږ ادب غوره کړي، د پلار خپل طبعي محبت چې مخکې موجود و، تر هغه بل زوی نه چې ادب نه ورسره ساتي، د دغه زوی سره محبت څو چنده زیاتېږي. پلار خو هسې محبت لري د اولاد سره، اولاد هم څه نه څه محبت لري د مور پلار سره. خو که اولاد لږ محبت لیار غوره کړي، لږ محبت، ادب، خدمت غوره کړي، ځکه ادب او خدمت د محبت نه نتیجه ده. چې چا د مور پلار سره محبت وي، نو هغه خدمت کوي. چې چا د مور پلار سره محبت وي، هغه ادب ورسره کوي. چې اولاد لږ محبت وکړي، د پلار چې مخکې 50 درجې محبت و 100 درجې ګرځي. الله تعالی خو تر مور پلار نه 80 چنده مهربان ده. رسول الله خو تر مور پلار نه 80 چنده مهربان ده. چې لږ د هغه په طرف باندې سړی قدم واخلي، نو د الله رحمت شه.